راځو ګورو چې څنګه کولی شو ای کامر ویب سایټ کریټ کو. ای کامر ویب سایټ چې کوم فیچر وي موږ سره لکه کوم پروډکټس چې موږ سره وي اډ ټو کارت باندې کلیک کوو نو دا موږ سره کارت کې اډ کیږي. دغسې چې کله موږ زړه باندې کلیک کوو نو دې ته به لایک ورکول کیږي او چې کله موږ دا کارت کې اډ کوو نو دغه کارت کې چې کوم پروډکټس موږ اډ کوو هغه ټول به دلته موږ سره شو کیږي چې کوم پروډکټسونه اډ شوي دا صرف یو ټمپلیټ دی چې موږ به دغسې یو ټمپلیټ جوړو او دلته به موږ کولی شو نمبر انکریز کړو چې څو کوانټیټي زموږ په کار ده کولی شو موږ ډیکریز یې کړو. ډیلیټ باندې موږ کولی شو دا ایټم د کارت څخه ډیلیټ کړو. لاندې به موږ سره ټوټل ایټمز هم ښیي او د هغه ټوټل پیسې هم ښیي چې څومره کېږي او اخر کې موږ چیک آوټ لرو چې کله په چیک آوټ کلیک کړو نو موږ کولی شو پیمنټ وکړو او خپل چې کوم پروډکټس دي هغه موږ ترلاسه کړو. نو یو سمپل ساده صفحه ده موږ سره څه ډیزاین ډېر زیات نشته بس صرف دومره ده چې تاسې باید هغه کنسپټ واخلئ چې موږ څنګه کولی شو دغسې ای کامرس ویب سایټ چې کله موږ جوړو نو هلته دغه پروډکټس کارت ته څنګه اډ کېږي او د هغه چې کوم منیپولیشن دی یعنې د تعداد کمول زیاتول هغه موږ سره څنګه ترسره کېږي. نو همدغه ډیزاین کوو همدغسې مخکې ځو او ګورو له خیره سره چې څنګه کولی شو دا کار ترسره کړو. نو زه راغلم خپل ایډیټر ته. ایډیټر کې تاسې ګورئ موږ سره یو فولډر د سیسس په نوم باندې په دې کې موږ سره یو فایل دی د سټایل ډاټ سیسس په نوم باندې په دې کې به موږ خپل سیسس لیکو. ایمیجز په نوم موږ سره فولډر دلته ما سیو عکسونه رااخیستي دي او جی اس په نوم یو فولډر دی په دې کې موږ سره یوازې یو فایل د پروډکټس ډاټ جی اس په نوم باندې چې دلته موږ صرف پروډکټس اډ کړی دی او دا به موږ له دې نه راوباسو په صفحه کې به شو کوو هغه وروستی کار دی لومړی به یې ډیزاین کوو او بل موږ سره انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل دی په انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل کې تاسې ګورئ موږ سره هېڅ هم نشته یوازې د ایچ ټي ایم ایل بیسیک کوډ لیکل شوی دی او بیسیک کوډ نه علاوه دلته موږ سره فنټ او سم چې کوم لینک دی د ایکنونو لپاره نو ما هغه راخیستی باقي نور څه موږ سره نشته او پر همدې باندې به موږ له خیر سره خپل کار کوو. لاندې موږ سره زموږ د خپل سیسس لینک دی سیسس لینک او خلاص دا سمپل څه پیج دی موږ سره نور موږ پکې څه نه دي کړي. سټایل ته که زه راشم په سټایل کې موږ سره فنټ ګوګل فنټ ما راوستی دی امپورټ کړی مې دی یو څه کلرز دي موږ سره چې موږ کریټ کړي کلر ویریبلز موږ کریټ کړي یونیورسل کې موږ یو څه سټایل تیار لیکلی دی لکه فنټ فیملي موږ ورکړی پیډنګ د ټولو ایلیمنټو موږ زیرو کړی دی مارجن د ټولو زیرو شوی دی باکس سایز موږ بارډر باکس ټاکلی دی سکرول بیهیویر موږ سموث ټاکلی دی چې کله سکرولینګ کوو نو سموثلی باید سکرولینګ وشي. لسټ سټایل چې دی هغه موږ نن کړی دی څونه موږ سره په دې صفحه کې چې لسټونه راځي یو ویل راځي د هغه سټایل نو ما نن کړی دي څونه چې موږ سره انکر ټیکس راځي یا لینکس راځي د هغو ټیکس ډیکوریشن ما نن کړی دی. باډي کې هم ما ډېر څه نه دي کړي یوازې یو بیکګراونډ کلر مې ورکړی او خلاص. همدغه صفحه ما په لایف سرور کې خلاص کړی دی او تاسې ګورئ چې موږ سره په دې صفحه کې هېڅ هم نشته خالي صفحه ده. نو راځو خپل کوډ سټارټ کوو. کوډ سټارټ لپاره خپل انډیکس ته راځم او دلته زموږ چې کوم لومړنی ډیزاین دی نو زه داسې کومه چې یو دغه اخلم او کلاس ورله ورکومه مین ریفر او په دې کې دننه اوس موږ سره دوه سیکشنه راځي یو چې دی موږ سره د سرچ سیکشن دی او بل زموږ د پروډکټ سیکشن دی نو تب لیکو او ورته لیکم چې سرچ او لیکم سیکشن او دې نه وروسته بیا چې دی موږ سره بل راځي چې هغه موږ سره div او دا چې دی موږ سره کنټینټ دی یا موږ ورته ویلی شو پروډکټس دا موږ سره پروډکټ سیکشن دی. نو دلته به زه کمنټ هم واچوم سرچ سیکشن او دلته به راشم ورته به ووایم چې دا موږ سره پروډکټس سیکشن دی. موږ سره په سرچ کې موږ سره څه نشته دوه شیانه دي یو موږ سره سرچ او سرچ بټن ده او بل چې دی موږ سره کارت بټن ده. نو زه به یو دغه اخلم ورته به لیکم چې سرچ ګروپ صحیح شو او ګروپ به زه صحیح کړم او د هغه نه علاوه به زه یو بل دغه اخلم او هلته به زه ورته لیکم چې کارت آیکن بس دغه دوه شیانه دي موږ سره. په دې دیف کې به زه یو انپټ اخلم او دغه انپټ ټیب به موږ سره ټکسټ وي د دې چې کوم آی ډي ده هغه به موږ سره سرچ وي موږ به سرچینګ هم کوو نو دا به موږ سره سرچ وي او سرچ نه علاوه به په دې کې موږ سره پلیس هولډر وي پلیس هولډر کې به موږ ورته لیکو چې سرچ دا شو. د دې نه غیر دلته به یو بټن زه واخلم او بټن ته به موږ ولیکو چې سرچ نه لیکو آیکن راولو نو د هغه لپاره به زه راشم خپل براوزر ته او فنټ او سم ته به زه راشم فنټ او سم کې به آیکنز ته راشو او دا چې موږ سره کوم د سرچ آیکن دی دا به زه راواخلم کاپي به یې کړم را به شم خپل ایډیټر ته او دلته به پیسټ کړم نو دا به موږ سره راشي. نو دا زموږ
سرچ ګروپ وو. سرچ ګروپ نه علاوه لاندې موږ سره آیکن دی، کارت آیکن دی. نو زه به ورته لیکم چې کارت آیکن، دا زموږ کارت آیکن دی. په کارت آیکن کې موږ څه نه کوو، بس یو سپین اخلم او په دغه سپین کې زه کارت آیکن راوستل غواړم. نو دلته راځم ورته لیکم چې کارت، کاپی به کړو او دلته به پیسټ کړو. نو دا زمونږه د سرچ سیکشن په دې کې نور موږ سره نشته، مکمل سرچ سیکشن زمونږه خلاص شو. اوس که زه راشم نو تاسو ګورئ موږ سره په دې طریقې سره جوړ شو. اوس نشته خالي، بس صرف هماغه کوم ایلیمنټ چې موږ اخیستي هغه راغله. پروډکټس ته راځو. په پروډکټس کې هم موږ سره یو کارت دی او په هغه کارت کې بیا موږ سره مکمل ټول پروډکټس موجود وي. نو زه به څه کوم، یو د بخلمه او ورته وایم چې مثال خبرې پروډکټ کارت، دا زمونږه مکمل دلته به زه کارډز ولیکم، پروډکټ کارډز. په دې کې دلته به موږ سره ټول مکمل کارډونه وي او زه بیا بل د بخلمه په دې کې ورته به لیکم چې کارت، صرف کارت لیکم. په دې کارت کې موږ سره چې دی یو تمنیل راځي او یو چې دی موږ سره د پروډکټ نیم راځي، د هغه پرایس راځي، د هغه ډسکرپشن راځي، ایډ او لایک بټن راځي. نو زه بلته یو دف واخلم او دف ته ورته وایم چې کارت هیډر او یو بل د واخلم همدغه کاپی پیسټ کوم او ته لیکم کارت باډي کاپی پیسټ فوټر. دا زمونږ د کارت فوټر ټول همدغه موږ سره په دې کارت کې ټول همدغه شیان راځي. نو زه به داسې یو انټر ورکړم تر څو زموږ چې کوم ګروپینګ دغه صحیح راشي. په هیډر کې موږ ته معلومه خبر د تمنیل راځي. نو زه به لیکم چې کارت یا پروډکټ د په ولیکو د پروډکټ تم او په تم کې به موږ سره ایمیج راځي او په ایمیج کې به چې موږ سره ایمیجز په نوم فولډر ته په دې کې دا کس راوړل. د دې نه علاوه دا زموږ د هیډر برخه وه. په هیډر کې نور موږ سره څه نشته. کارت کې د موږ هیډر او هیډر نور سره راځو. بل برخه چې د موږ سره هغه ده باډي ده. په باډي کې به موږ سره دوه شیان راځي. لومړی چې دی موږ سره به دغه راځي H5 کې اخلم نو دا به موږ سره پروډکټ نیم راځي، مثال د خبرې اډیډاس، او بل چې دی کاپی پیسټ دلته به موږ سره پرایس راځي، مثال د خبرې $60. نو دا زمونږه باډي شو. او په دې فوټر کې دننه چې دی بیا زمونږ چې راځي په فوټر کې دننه دوه شیان راځي. یو بټن دی دا به د اډ ټو کارت وي، کلاس ورکوم اډ کارت، کارت ورته لیکم اډ کارت او په دې کې به موږ لیکو اډ ټو کارت. او بل چې دی یو بټن اخلو او دا به زموږ کوم بټن وي، دا به زموږه د لاف بټن وي. او په دې دواړو کې هم موږ آیکن راولو. فی الحال زموږ د ډیزاین کې دغه څه ښکاري. نو دې کې هم موږ آیکن راولو. نو آیکن لپاره راځم لومړی دا کارت کاپي کوم او د اډ کارت نه مخکې دلته پیسټ کوم. ورپسې لاف دی، د هغه لپاره راځم د زړه علامه وړم. نو لاف ورته لیکو، لاف نه لیکو، هیډ ورته لیکو. موږ سره به راشي. دا موږ سره مختلف علامې دي. مثال د فی الحال دا اخلم چې کله بیا لایک ورکړي نو هغه علامه به راځي. نو دا به دلته پیسټ کړم. نو دا زموږ د مکمل کارت هغه ډیزاین دی او دا زموږ د مکمل کارت هغه الیمنټس دي. اوس راځو سی اس اس ورته لیکو. نو سی اس اس لیکلو نه مخکې د دې کارت زما دوه کاپیانې په کار دي تر څو موږ بیا پته ولګي. نو یو کارت موږ سره دا شو، نو بل کارت همدغه راخلم او بیا دلته لاندې پیسټ کوم. نو دوه کارتونه شو موږ سره، عکس ورله بدلوم، مثال دوه شو موږ سره او نوم ورله بدلوم، ورته لیکم چې پوما دا هم کمپني ده او ورته لیکم چې دا موږ سره $90 کې راځي. سیو به کړو. نو اوس موږ سره دوه الیمنټس موجود دي، دوه کارډز موجود دي او د دواړو لپاره به موږ سټایل کوو. نو لومړی راځو زموږ چې کوم مین ریپر دی، بره راځو موږ چې دلته یو کلاس اخیستی مین ریپر په نوم باندې دا راخلو. سټایل ته راځو. سټایل ته راتلو نو څوک چې دا کوم موږ سره مین ریپر دی دا به راواخلو، دې له پیډینګ ورکړي لومړی. او پیډینګ چې دی ټاپ او باټم به زیرو وي او لیفټ رایټ چې دی هغه به 40 پکسله وي. نو دې له به 40 پکسله پیډینګ ورکړم. نو اوس که راشو دا موږ سره دغسې 40 پکسله پیډینګ اخلي. یوه خبره فی الحال همدغومره زموږ چې کوم مین ریپر دی دې کې همدغومره کار دی. اوس راځو مین ریپر کې دننه زموږ سرچ سیکشن دی. نو سرچ سیکشن راخلم، راخوستو نو راځم سټایل ته او په سټایل کې راځم ورته دا کوم سرچ سیکشن دی دا به راواخلم. دلته چې راوستل مړی به دې له ورکړي بیکګراوند کلر. بیکګراوند کلر به موږ سره ویریبل وي، ویریبل به موږ سره وایټ وي. سیف به کړو. نو دا وګوره موږ سره وایټ راغی. مارجن ورله ورکول غواړو. نو زه راځم مارجن ورکوم. ټاپ او باټم چې دی 40 پکسله او لیفټ رایټ چې دی هغه به موږ سره 0 وي.
یا به ورته ټوټه کو تر څو سنټر کې وي موږ سره کنه. نو دا به موږ سره په دې طریقې سره راځي. په دې سرچ سیکشن کې ما تاسو ته دوه شیان دي، یو موږ سره دا دف دی او بل موږ سره دا دف دی. په دې دف کې موږ سره سرچ او داغه آیکن دی او په دې دف کې موږ سره واځي کارت دی. نو زه ته ډسپلی فلیکس لیکم تر څو دواړه په روش کې کې راشي. دا مې راواخستو دلته راځم او ټلیکم چې دا به راواخلي او دې ته بولی کې ډسپلی او ډسپلی به موږ سره فلیکس شي. دا چې کله فلیکس شي نو دا ګوره موږ سره په روش کې راغلی. او په دې سرچ سیکشن کې چې هر څه دی هغه موږ سره ټیکسټ الاین ټو سنټر به وي. نو دا موږ سره مکمل باید هر څه سنټر ته راشي. ها نو دا شو موږ سره بل خبره دا موږ سره سنټر ځکه نه راځي، دا موږ ډسپلی فلیکس نو موږ ولري کو جسټیفای او جسټیفای کنټینټ به موږ سره سنټر شي او ورټیکلی هم سنټر شي. نو الاین آیټمز به موږ سره سنټر شي. دا دواړه به موږ سره سنټر ته راشي. سرچ سیکشن ته پیډینګ ورکوم. نو پیډینګ ورکول لپاره ټاپ او باټم نه چې دی ول ورکوم لس پکسله او لیفت رائټ چې نوم وی پروا نه کوي ځکه زمونږ دغه دونه نه دی. صفه بری لوډ کوم دا موږ سره دومره پیډینګ واخلي لیک به زیات 15 به کوم بس 15 شو سره. اوس په دې کې موږ یو سرچ ګروپ دی. نو سرچ ګروپ به زه واخلم دا خو ستو نو سره راځم دلته او دلته راتلو نو ورسته ورته ما دا کوم سره سرچ ګروپ دی. دله بچي ورکړي دا به بیت ورکړي. بیت به سونه وي نو زه ټایم چې د دې بیت د موږ سره 80%. نو دا به 80% ویټ وا 80% خو زیاده خو خیر بیا موږ کنټرولو. نو زه به کړم 70% به کول صفحه نو دا 70% شي. او په دې کې دا کوم سره انپټ دی نو په دې سرچ ګروپ کې دنه موږ سره یو انپټ دی. نو زه ټایم چې دا کوم سره انپټ دی دا به راواخلي. انپټ مې راواخستو او ټایم چې دې ته پیټ ورک او دې انپټ ویټ چې دی هغه به موږ 90% وي. نو دا به موږ سره 90% دې ویټ راشي. صحیح شو. نوی مې ځکه ورکړ دا ما سل ورکړم دا بٹن لاندې راتلو. نوی مې دی لور +% به موږ سره بٹن نه پال پات شي. ناګه نه علاوه د دې کوم بارډر ته دی هغه د خپل موږ سره نن شي او د دې کوم آوټلاین دی هغه د هم موږ سره نن شي. نو دا ډول موږ سره نن شي. خپل ول بارډر ورکول غواړو بارډر ورکوم چې 1 پکسل سالید او ویریبل موږ سره بلیک وي. نو دا به موږ سره بلیک چې کوم دغه دی هغه براشي. پیډینګ ول ورکول غواړو پیډینګ ورته لیکم له هر طرفه 5 پکسلز زیات بشي خو بیا هم ګورم کنو بیا به برابر نه بس صحیح دی. 5 پکسل به هر طرف نه راشي. او بارډر ریډیوس دی لګي ریډیوس کوم ډیر نه ولګم چې 4 پکسلز نو دا 4 پکسلز ریډیوس راشي ډیر نه ریډیوس کوم. نو دا موږ سره په دې شکل نه راشي. او بس دا ډیر کم تراغه او کچې ته یو بل کار دا چې کوم چې بارډر په دې لور کومه باکس شیډو نو څنګه برازي موږ سره ورته ویم چې هر طرف نه باکس شیډو 00 نو ورته چې 15 پکسل ویریبل کوته مې چې دا موږ سره ګری راشي سیو وکړو. نو دا موږ سره په دې رقم ته راشي. او کله دې ګری په ځای دوته چې دا بلیک به ډیر بدې کار نو ګری سي دا موږ او ډیر کم دغه ور کوم سورتوي بارډر به ته ان کوم 1 پکسل دی نو 1 پکسل په ځای کوم 0.3 پکسلز. نو دا به موږ سره اوس هم تیز دی خو د دې چې کوم کلر د دې بلیک په ځای ته ګری ټاکم نو دا موږ سره تیر کم تر شي. او دا که زه اوس بیرته 1 پکسل کوم 1 خو نه و به کوم به وګورو سیو سفر لوډ نو دا موږ سره په دې رقم ته سرچ راځي. او بل خبره دا چې موږ دلته د 300 په ځای کې ته موږ د 600 پیډینګ ولور کو دغه کلر نو لږ به تیز شي بس صحیح شو. نو دا زموږ سرچ خبره شو. او دا زموږ بٹن ده نو بٹن لپاره راځم او ته دا کوم سره سرچ ګروپ د پدې کې چې کوم سره بٹن دا ورا واخلي د دې هم بای ډیفالت چې کوم بارډر د هغه به موږ سره نن وي. صحیح شو. د دې کوم آوټلاین د موږ سره هغه به هم موږ سره نن دا ورا واخلو او د نور څه بدیل ز خپل بیک ګراوند ورکوم بیک ګراوند سره موږ سره ویریبل موږ سره ریډ وي. دله ورکو فند سایز چې دا هغه به موږ سره 1.2 ام وي او د دې چې کوم موږ سره سیف به کوم له کلر چې دا کلر به ډول ورکوم ویریبل موږ سره وایي. نو دا موږ سره په دې شکل راشي. پیډینګ ول ورکو ټاپ او باټم د موږ سره 0 وي او لیفت رائټ چې دا موږ سره هغه د 15 پکسل وي. نو دا موږ سره په دې شکل راشي. او فند سایز لکه چې ما زیات کړی دی 1 ام بس 1 پی ام چې صحیح ده 1 ام به موږ سره دومره وي او که زه 1.1 کوم نو دا موږ سره سوي بس دا موږ سره په دې رقم راشي. او دله هم د بارډر ریډیوس ورکوم نو بارډر ریډیوس ورکول لپاره بارډر لیکم ریډیوس لیکم او ته ما چې 3 پکسلز دله هم بارډر ریډیوس ورکوم دا موږ سره بارډر ریډیوس هم واخلي.
نو دا زموږ بټن ده. او یو ځینې کارونه دلته بر راځم ټول نه په ټاپ نه راتلو نه وروسته به دلته زه ورته وایم چې موږ سره کوم انپټس دي او چې کوم بټن دي دا به راواخلي. دا چې راواخلو د چې کوم موږ سره بارډر وي هغه به نن کې ټول ځکه دا هر بار موږ نه کوو. او د چې کوم آوټلاین دی هغه به هم موږ سره نن وي. صحیح شو. او بل خبره دا ده چې بس دا دواړه به موږ سره همیشه نن وي. او دا چې کوم موږ سره بټنز راځي بټنز نو د دوه چې کوم موږ سره کرسر دی هغه به موږ سره پوینټر وي. ځکه چې موږ سره نورې بټن راځي نو هغه کې دا کار کول بیا زموږ کوډ ډیری. نو دلته زه راځم دا دواړه لري کوم ځکه دا جنرال ما دا کار وکړ دلته هم راځم دا لري کوم سیو نو اوس به هم سیم ټو سیم چې کله په دې راځم دا موږ سره بټن شکل کیږي. نو دا موږ سره خبره د سرچ شو چې موږ وکړه. هغه نه علاوه موږ سره دا آیکن دی. نو د آیکن لپاره راځم دلته تاسو ګورئ چې موږ سره کارت آیکن په نوم باندې دی. نو دا به زه راواخلم را بشم سټایل سټایل کې ورته چې دا موږ سره کوم سرچ سیکشن دی او سرچ سیکشن کې چې دی موږ سره یو کارت آیکن دی دا به راواخلي او دا چې راواخلو ستو په دې کې دنه سپین دی هغه به راخلي. دا چې راواخلو لومړی به لور کې فونټ سایز او فونټ سایز 1.3 am به کو سیو به کو دا به موږ سره د غټ راشي. اوس هم کوچنی ده نو دا به انځ کو دا به موږ سره نور هم غټ شي. نو دا به موږ سره په دې شکل آیکن راشي. خیر تاسو په اجازه شپږ به نو دا زمونږ آیکن شو. د آیکن کې دننه به موږ یو سمال واخلو. زه راځم د آیکن ته دننه او دلته یو سمال اخلم. په دې سمال کې به موږ ریټونه اخلو کنه چې څونه پروډکټس کارت ټیټ کېږي د هغه ریټ برابر مثال $450 دا به موږ شو کوو. نو زه به راځم دا چې کوم فل حق دا موږ سره په دې شکل راځي. نو زه راځم ورته وایم چې دا موږ سره کوم دا کارت آیکن دی دا یو دلته بره پیسټ کوم او د دې چې کوم موږ سره پوزیشن دی هغه موږ سره ریلیټیو وي. او سره راځم په دې کې دنه چې کوم موږ سره سمال دی هغه پوزیشن موږ سره ابسولوټ وي. نو دا موږ سره ابسولوټ راشي او دې ته به زه ورکړم بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر موږ له پته ده هغه موږ سره ریډ وي. او د دې چې کوم کلر دی کلر به موږ سره ویریبل او ویریبل به موږ سره وایټ وي. نو دا وتی رقم راشي. padding top or bottom 0 left right چې دی 3 pixels دا څه شو. او border radius چې دی border radius به دې موږ سره 3 pixel دا به دې رقم ته شي. او کله 15 کم نو هیڅ بدل نه صحیح شو. او لیک به فونټ سایز کوچنی کوو نو لیکو چې فونټ او سایز چې دی 0.8 am 15 am به موږ سره صحیح وي. او کله کې شپږ کې شپږ به موږ سره بیخي مناسب شي. او دا لیک چې دی لږ نور هم چې دی چپ طرف ته وړل غواړم نو کله ته زه ولیکم چې د کولی کوم چې لیفت او لیفت ورته ورکړم چې مثال د خبرې 15 پکسله څو به راشي موږ سره 15 پکسله کم دی زه به دا کړم 10 پکسله او لږ به زیات کړو دا به 15 پکسله 15 به راځو او دا به کړو 6 پکسله. نو دا موږ سره په دې شکل راغلی. دا زموږ کارت آیکن شو دا زموږ سرچ شو دا زموږ آیکن شو. اوس راځو د کارت ډیزاین ته. نو د کارت ډیزاین لپاره او دا زموږ چې کوم مکمل دا سرچ سیکشن دی دې ته به هم زه راشم. دا یوازې د موږ سره کوم سرچ سیکشن دی دې ته به زه ورکړم بارډر او بارډر چې دی کوم طرف ته به ورکو رائټ طرف لیفت طرف ته. او دا به موږ سره 5 پکسل وي سالید به وي ویریبل هغه به موږ سره وي. نو دا موږ سره په دا ډول سټایل کې راشي. او دې له به هم زه ورکړم باکس شیډو. نو دا راځم لیکم چې باکس شیډو هوريزونټلی 0 ورټیکلی 0 15 پکسل چې دی بلرنس او کلر ورسره راځي. نو دا به موږ سره په دې شکل راشي. که ریډیس کول غواړو نو کولای شو مشکل نشته. ها نو دا موږ سره په دې شکل راغلی. لږ به ریډیس کو نو لیکم چې بارډر او بیا ورته لیکم چې ریډیس او ریډیس چې دی هغه موږ سره 5 پکسلز چې کو نو 5 پکسل به موږ سره صحیح وي. دا موږ سره 5 پکسل راغی. کارت ته دننه راځو. کارت سلا کوو مخکې پروډکټس کې موږ سره ګوره دوه پروډکټ دي او موږ سره پروډکټ کارت دی صحیح شو. ها پروډکټس کې موږ سره چې دی
پروډکټ کارتس کې موږ سره دوه کارت دي یو موږ سره دا کارت دی او یو موږ سره دا کارت دی او دا دواړه غواړم په پرو شکل کې څه موږ سره راشي نو دا غل لپاره به څه کومه دا چې کوم موږ سره کارت دی دې ته به دا چې کوم موږ سره پروډکټ کارت دی دې ته به لیکم ډسپلی فلیکس نو دا به دغه سره واخلم او دا راشي مرتبه لیکم چې دا د موږ کوم پروډکټ کارت دی هغه د شوی ډسپلی دی شو ډسپلی به موږ سره شوی هغه موږ سره فلیکس نو دا به موږ سره په شکل کې راشي لکه څنګه چې راغلی داغه نه وروسته د دې چې کوم موږ سره ګیپ دی هر طرف نه 15 پکسله ګیپ باید ولري نو هغه هم موږ سره راغی بل چې په کار دی بل په کار دا د کچیرته ساحه کمیږي نو دا چې شي فلیکس ریپ نو فلیکس ریپ دی ریپ شي نو هغه هم موږ سره وشو اوس کوو اوس راځو په دې کې دنه چې موږ سره کوم کارتس دي کنه دا کارت دی نو تر اعظم ټیم چې دا کې موږ سره دنه چې کوم کارت دی دا به راواخلي او کارت چې راواخلو په دې کارت کې موږ سره سو کا بیکګراوند کلر دا په بیکګراوند کلر بچي وي هغه موږ سره وایټ وي سیف بیک نو دا موږ سره وایټ راشي مکمل دا موږ مکمل کارت شو اوس په دې کې به موږ شور کو پیډینګ به ورکو نو زه به لیکم چې پیډینګ او پیډینګ بسونه وي لس پکسل به زور کوم سیف بیک نو دا موږ سره لس پکسل کم نو دا به شي موږ سره شل پکسل پیډینګ ما دي تا ورکو اوس په دې کې دنه موږ چې کوم کارت دی په دې کارت کې دنه چې کوم کارت هیډر دی صحیح شو د کارت هیډر کې دنه موږ سره کتا سره راشي ته وګوره څه شی موجوده سلیکشن لیکزر د ټارګټینګ لیکزر تیز لاړو ته یعنی ډیرو کوچو موږ سره خیر تاسو کولای شئ لاندې ټارګټ نو په دې کې موږ سره ته تم دی او دې تم ته بل څور کوم دې ته بزای او فکس ویډ ورکوم ویډ کو به 100% وسنه چې موږ د کارت ویډ وي نو په حال هغه کارت موږ ویډ نه ټاکل هغه وزو سولو ټاکم نو دا به سوچي 100% بشي چې کوم هایټ نو هغه به فکس وي مثال د خبرې زبور لور کما سونه برازي موږ سره هایټ به موږ راشي مثال د خبرې بیا فکس ده او اوورفلو چې دی هغه موږ سره هډل نو دا به موږ سره په دې شکل راځي صحیح ده او دا چې کوم هایټ دی نو دا کم دی دا به ذکر ما 200 پکسل یا 250 دا به سره راشي کارډونو چې کوم سایز دی هغه سټیبل نه دی اګه سپګتورو ډیر زیات شوی نو د کارت راځم او کارت راتلون چې کوم چې فلیکس او د فلیکس کوم ګرو دی هغه 0 چې کوم شرنګ دی هغه هم 0 او چې کوم بیسز دی نو هر یو کارت چې تقریبا باید سل پکسل ویډیو لري نو سل پکسل باید چې ولري ویډیو لري نو دا موږ سره په دې شکل راځي فلیکس بیسز سل پکسل ویډیو ها نو دلته موږ څو ګرام زموږ چې کوم فلیکس او دغه ګرو او دغه شرنګ به 0 وي او چې کوم ویډ دی هغه به موږ سره سل پکسل وي نو دا موږ سره سل پکسل دا په الحال سل پکسل اند ځکه دلته چې کوم موږ سره عکس دی هغه غټ دی نو دا کس لپاره به موږ بیا دغه سره چې کوم موږ ټارګټینګ کړی دا به راواخلو دلته به لاندې پیسټ کو او په دې تمنیل کې دلته چې زموږ کوم آی ام جی دا د هغه چې کوم ویډ دی دا به موږ 100% ویډ 100% او چې کله دا سیف کړو راشي سفر لوډ کړو نو دا دومره ویډ چې دی زموږ د کارت سل پکسل کم دی نو زه به دا کړم 250 پکسل نو 250 پکسل به موږ سره په دې اندازې سره راشي نو دا زموږ کارت دی ها نو دا شو زموږ کارت او دا چې عکس خراب رانی شو د هغه چې کوم سره هایټ دی نو هایټ به هم د 250 پکسل ورکړم او بل خبر دا چې کوم سره ابجیکټ فټ دی هغه موږ سره کور وي او چې کوم سره ابجیکټ پوزیشن دی هغه موږ سره سنټر وي نو دا به موږ سره مکمل سیټ شي داغه نه علاوه لاندې چې تاسو ګورئ موږ سره یو چې د نوم دی او بل چې د پرایس دی نو داغه لپاره موږ په HTML کې ساخصل لګا تاسو لاندې راشه او وګورئ نو موږ کارت باډي اخصه په کارت باډي کې د دواړه شیان موږ سره موجود دي نو زه بس کوم دا کارت باډي دغه سره واخلم او دلته به پیسټ کوم او دا چې په دې کارت باډي کې دلته چې هر څه دغه ډسپلی کې شي فلیکس او جسټیفای کنټینټ به سوي سپیس بټوین تر څو یو کوم تر شي بل کوم تر شي نو دا زموږ چې کوم عنوان هغه موږ سره دغه سي راغلی او امدغه باډي ته بزور کوم مارجن ټاپ او باټم 20 پکسلز او لفت رائټ د هغه موږ سره 0 وي نو دا موږ سره 0 راشي دې رقم پدې کې دنه چې دا موږ سره ډسکرپشن هم راځي نو ډسکرپشن لپاره به څه کومه ډسکرپشن د مخکې چې دا کوم موږ سره کارت فوټر دی دا به زه راواخلم او دا چې مې راواخلو راوښیم دلته
او راتلو نه وروسته به دلته زه دا پیسټ کړم او د دې هم چې کوم موږ سره ډسپلای ده هغه به زه فلکس وټاکم او جسټیفای چې ده هغه به ورته سپیس بټوین کړم او دلته به موږ سره هر څه دې رقم ته راشي. نو یو طرف ته زمونږ دا آیکن او بل طرف ته زمونږ دا آیکن. اوس خبره دا ده چې موږ به څه کوو دی اډ کارډ ټو کارډ چې موږ سره کوم بټن ده دې ته به موږ ډیزاین کوو. نو زه راځم په دې باډي کې دننه فوټر کې دننه نو تاسو وایم چې دا کوم سره فوټر دی په دې کې چې کوم سره بټن ده بټن کوم سره دوه دي خو زه وایم چې دا کوم سره فرست چایلډ ډیټا براوالي فرست چایلډ لومړی چې کوم بټن ده دې له متور کړ بیک ګراوند کلر به موږ سره ویریبل وي هغه به موږ سره ریډ وي یو خبره کلر چې ده هغه به موږ سره ویریبل وي هغه به موږ سره وایټ وي دا بل خبره او د دې چې کوم موږ سره پیډینګ دی ټاپ او باټم به موږ سره 0 وي او لیفت رائټ چې ده هغه موږ سره 5 پکسل وي او بارډر ریډیوس چې ده هغه به موږ سره تقریبا 5 پکسل وي. سیو وکړو نو دا به موږ سره په دې شکل سره راشي او دا چې کوم 5 ته ځابه 3 کړم نو 3 کې به موږ سره په دې شکل بټن په شکل راځي او دلته چې موږ سره په دې کارت کې دننه یو موږ سره دا آیکن دی یو موږ سره دی ښه بس پامدغه دا سلیکټر راخلم او دلته پیسټ کوم په دې بټن کې دننه چې کوم موږ سره آی دی یعنی دا چې کوم موږ سره د کارت آیکن ده دا کارت آیکن دا یو نو دا چې یو مارجن او مارجن د موږ سره چې وی رائټ وي او مارجن رائټ چې دی هغه د موږ سره 3 پکسل وي صحیح وکړه او دا موږ سره د رقم ته راشي. نو دا زموږ چې کوم آیکن دی هغه د ټیکس نه فاصله مارجن اخلي 15 به کړو نو څو دا نور هم زیات شي نو دا موږ سره زموږ چې کوم آیکن دی هغه به ټیکس نه جدا شي. اوس اخی طرف چې کوم موږ سره د زړه آیکن دی هغه ته راځو زموږ چې کوم سلیکټر دی هغه همدغه راخلو دي نه پیسټ کوي او په دې کې ورته وایي چې انټ چایلډ او انټ چایلډ کوم چې دویم بټن چې موږ سره هغه به راواخلو د هغه چې کوم فونټ سایز دی دا به تکړی 2 ای ام او د کوم بیک ګراوند کلر دی نو هغه موږ سره ترانسپیرنت وي نو که زه سره شم دا موږ سره 2 ای ام ډیر زیات وي او دلته چې د انټ چایلډ او انټ چایلډ کې ما دوه لیکل او خو دواړو باندې دا ولګیدو خیر ګوري نو دا به راشم دا به 1.8 کم نو دا موږ سره 1.8 راشي او دې ولې واخستو ها نو دلته ما ورته وی چې موږ سره کارت فوټر دی په کارت فوټر کې چې کوم سره بټن ده او انټ چایلډ چې کوم سره دویمه بټن ده اوله بټن چې ده هغه موږ سره دا یو ده او دویمه چې ده موږ سره هغه وه نو که زه دویمه بټن لیکم نو باید موږ سره هغه ټارګټ شي زه راځم ګورم خپل HTML ته HTML کې کارت فوټر کې موږ سره بټن سي ده نو انټ چایلډ کې موږ سره دویمه بټن باید راغلی وي انټ چایلډ کې موږ سره سیکنډ بټن راځي خو دا خیر مشکل نشته زه به داسې وکړم چې دلته موږ کلاس ورکړی دی الریډي لفټ باندې موږ کلاس ورکړم دا کلاس دلته کاپي کړم او را به شم دلته به پیسټ کړم چې کوم موږ سره لفټ والا کلاس دی دا به راواخلي نو اوس به چې دی موږ سره راواخلي په اصل کې زموږ کار صحیح و دا بل څه مسله ده او دا چې څه مسله ده دا به زه اوس وګورم دا به زه کټ کړم او بیا ګورو چې څه وایي دا ډېر راځي چې کړی صحیح بالکل پوه شو مسله دا چې کله موږ دا کار غټو نو دا دواړه خو موږ سره په یو ایلیمنټ په یو دف کې پراته دي که نه نو دا چې غټو دې سره دا چې کوم بټن ده د هغه هم هایټ ډېري او دا ځکه ډېري چې ته موږ ډسپلی فلیکس لیکلی دی دلته ګوره ډسپلی فلیکس هم لیکلی نو که زه داسې وکړم چې الاین آیټمز او آیټم سنټر ته واړوم نو زموږ چې کوم کار دی هغه به صحیح شي نو دلته موږ سره واجب ځکه دواړه یو دف کې دی او یو دف ته موږ ډسپلی فلیکس لیکلی دی دلته چې د دې هایټ د دې چې کوم ویډ غټېدو نو هلته هایټ ډېرېدو او بای ډیفالت دا سټرچ دی نو بټن هم سټرچ کېدو نو هغه موږ سنټر ته ختم شو اوس که زه بېرته انټ چایلډ لیکم هم موږ سره کار کوي مشکل نشته یوه خبره ده خو زه خیر موږ سره ټارګټ کړی نو دا به موږ سره په دې شکل راشي نو دا زموږ ایډ خبره شوه او دا زموږ د چې کوم لایک خبره ده دا موږ سره د لایک خبره ده زموږ چې دا کوم پرایس والا بټن ده دې ته به موږ سټایل ورکړو کلر به بدل کړو نو دلته دا چې دی موږ سره په کارت باډي کې دویم چې کوم F5 دی په دې کې دی نو زه به دلته راشم کارت باډي ته ورته وایم چې په تا کې موږ سره H5 دی خو سیکنډ انټ چایلډ او په دې کې چې سیکنډ کوم یو دی هغه به راواخلي او د هغه چې کوم موږ سره کلر دی کلر به ویریبل شي او ویریبل چې دی هغه به موږ سره یلو شي
نو یلو به موږ سره صحیح نه ښکاري زه به دا داسې لرې کړم او ویریبل به واخلم ویریبل به موږ سره دا یو راشي نو دا به موږ سره په دې رقم ته راشي نو دا زمونږ دا خبره شوه ښه دلته زه راځم موږ سره چې دا فوټر دی باډي ده موږ سره او بله خبره چې ده موږ سره نو په دې کې دې ته موږ ډسپلی فلیکس لیکلی دی دې ته هم موږ چې دی کارډ ته موږ ډسپلی فلیکس نه دی لیکلی نو دلته به زه داسې وکړم دا چې کوم ما کارډ باډي راخیستی صحیح ده دغه کارډ باډي چې دا چې کوم ما ریټون راخیستی دا به زه دې نه لرې کړم دا به لرې کړم او دې کارډ هیډر کې چې دی دلته دننه به راشم دلته موږ تمنیل اخیستی تمنیل لاندې یو ده وهلم او ورته ویم چې مثال د خبرې آیټم پروډکټ ډیټیلز او په دې کې دا پیسټ کوم او دا چې کوم پروډکټ ډیټیلز دا کلاس دیز نه کاپی کوم کاپی کول نو راځم سټایل ته او سټایل چې کې تما کارت باندې اخیسته دا به حالت پیسټ کوم نو دلته دوړو ځین کې دا پیسټ کوم سیو دې کوم نو ډیزاین په خپل حال دی یوازې دلته موږ سره مسله ده زه یو ځل دا سفل سي ریلود کما دا صحیح ده موږ سره ها نو دې کې موږ سره کارت چې کوم موږ سره پروډکټ ډیټیلز دی په دې کې H5 ده کله به موږ سره شي او پروډکټ ډیټیلز به موږ سره ډسپلی فلیکس شي نو دا پروډکټ ډیټیلز شو دا موږ سره ډسپلی فلیکس شي او ډسپلی فلیکس به موږ سره مارجن ټاب نه ولري نو هغه هم شته موږ سره او اصل کې موږ دې کې چینجز راوستل نو دا چینجز په حال د موږ سره نه راغلي دا چینجز د موږ سره نه راغلي ولې نه راغلي دا به زه وګورم پروډکټ ډیټیلز راشه پروډکټ ډیټیلز دا صحیح ده د لون پروډکټ ډیټیلز صحیح ده نام صحیح ده او کارت باډي ما ځکه لري کړو چې آلته به مونږ د ډسکرپشن راولو نو آلته باډي کې مونږ ډسکرپشن راولو دا مونږ باید بار راوړو زه به وګورم دا به راشي ما په دې کارت باډي کې به ډسکرپشن واچوم مثال یو پی اخلم کوم چې لاریم او لاریم به پنځو ورډو سیو دی کوم راوښم نو دا به مونږ په دې شکل راشي خاصه دا راغله بس څنګه چې مونږ وختو ماګه چې راغله بس مسله دا ده چې دا مونږ نه دی بدل کړی یوازې مونږ دا بدل کړو نو که زه دلته بر راشم کارت باډي نه دا راواخلم لرې کوم او دلته راشم ورته ولیکم چې دف او دلته ولیکم چې پروډکټ او ورته ولیکم ډیټیلز او په دې کې پیسټ کوم نو دا به هم موږ سره هماغسې راشي نو دواړه موږ سره صحیح شو او دا چې کوم موږ سره پروډکټ ډیټیلز دي نو دا راځم په دې کې چې کوم مارجن ټاپ باټم ورکړه دا ختمو دا صحیح شو د موږ چې کومه باډي ده کنه پس لدین اوس باډي ته راځو دا چې کوم موږ سره کارت باډي ده دې ته دن راځو دا دې کې ورچو نو اوس بیا ته موږ سره حاصل صحیح شو او دا چې کوم موږ کارت ډیټیلز موږ لیکلې ده دا ډیټیلز موږ سره کم دي زه به دا د یو ځل بیا کاپی کړم مثال یو لنډ ډیټیل ډسکرپشن موږ اچو نو دا به پیسټ کوم سیو دې کړم را به شنو دا موږ سره په دې شکل راځي لکه دا کم کو چې سټایل برابر شي او دا به دغه سي هم دا کاپی کوم دلته هم باډي کې پیسټ کوم سیو اوس راشه نو دواړه موږ سره راغله نو دا زموږه کارت او دا زموږه سرچ اوس د دې ریسپانسیو هم کتل غواړي کله د رائټ کلیک کړم راشم مثال خبر انسپیکټ تا او انسپیکټ کې راشم دلته په دې کلیک کړم د نو راشم ریسپانسیو خو به ان شاء الله لږ څه کمه د ذاتي راغو وکړو نو زه لږ راشم او د پروډکټس کوم سره په حال کم دي همدغه چې کوم زمونږ چې برس سیستم نه دا هو به صحیح شي دا به جوړ کړم راځي لومړی چې د دې له ډیټا جاوا سکرپټ نه راولو او بیا چې د دې چې کوم ریسپانسیو دی هغه وګورو نو اوس دلته زمونږ چې کوم HTML هغه مکمل تیار دی بغیر لږ ریسپانسیو کې مسله ده هغه مونږ حلو دونه غټه خبر نه ده خو دلته چې کوم ډیټا مونږ سره په دې کارت کې شو کیږي دا ډیټا به مونږ داسې نه شو کولای کدا چې دی دا به مونږ سره جاوا سکرپټ باندې راځي چې دا سرور سایډ نه وي هم په جاوا سکرپټ باندې راځي چې هم د سی هم جاوا سکرپټ په حال مونږ جاوا سکرپټ استفاده کوو نو تاسو فیچر خمه چې مونږ جاوا سکرپټ نه څنګه کار اخلو نو دلته به دا کارت ډیټا جاوا سکرپټ نه راځي نو دا یو کارت به مکمل ډیلیټ ومه یو کارت ما سره پاتې شو نو ډیټا جاوا سکرپټ نه راځي سیو دې کوم دا موږ سره پدې شکل یو کارت پاتې شي جاوا سکرپټ ته کزر راشم ما سره یو فولډر د جی اس په نوم باندې پدې کې موږ سره فولډر ده یو فایل د products.js په نوم باندې پدې product.js کې چې د موږ سره نشته ټول products دي او دا څنګه products دي دا object of arrays دي array of objects دي
اره اف ابجیکټس چې دا موږ سره یو اره ده او په دې اره کې به موږ سره ابجیکټس دي دا موږ سره یو ابجیکټ دی او دا هر یو ابجیکټ ځان ته پروډکټ دی ځان ته آی ډي لري ځان ته ټایټل لري ځان ته پرایس لري ځان ته ډسکرپشن لري ان سٹاک په سٹاک کې سودانه دي او ایمیجز عکس دا موږ سره بل پروډکټ دی ابجیکټ دی دا موږ سره بل پروډکټ دی دا هم ابجیکټ دی لاندې راشه دا بل پروډکټ دی ابجیکټ دی همداسې موږ سره ټول پروډکټس دلته موجود دي او چې کله موږ جاوا سکرپټ باندې ډاټا هم ترلاسه کوو نو هغه موږ سره همدغه جیسن حالت کې راځي هغه به موږ دغه ابجیکټ ته کنورټ کوو نو دا موږ سره پروډکټس دي او همدغه پروډکټس به موږ راخلو او دلته به موږ دا شو کوو دلته به موږ دا چک وشو کوو نو دا کارت مکمل به موږ ته کوم ځای راځي هغه به د پروډکټ فایل نه راځي صحیح ده نو دې لپاره به موږ څه کوو دې لپاره به دلته راځم او ورته وایم چې رندر پروډکټس نو پروډکټس به موږ سره رندر کیږي دا غل پر به یو فنکشن جوړوم نو لیکم چې کانست او کانست کو لیکم چې یا نو دلته کانست او کانست سره لیکم چې رندر پروډکټس او دا به زمونږه فنکشن وي او په دې فنکشن کې زمونږ چې کوم پروډکټس دي هغه به څه کیږي هغه به د دې فنکشن په واسطه رندر کیږي یعنی زمونږ کوم پروډکټس دا به دې نوځي چرته د کارتس ته راځي نو د کارتس ته به څنګه راځي نو د هغه لپاره به څه کومه دلته به راځم یو ویریبل اخلم مثال خبرلټ او ویریبل ته نوم ورکوم کارت او دا ویریبل په فل حال موږ سره چوي دا موږ سره خالی وي دا آیټم چې دا موږ سره اره ده او په دې اره کې به موږ سره ابجیکټس موجود دي نو دا غل لپاره به زه آیټمز لیکم او آیټمز باندې به زه فار ایچ لوپ چلوم تر څو ټول ډاټا تیر وباسم نو په دې کې به زه یو فنکشن کال کوم مثال د خبرو فنکشن کې زموږ چې په کار دی پروډکټ په کار دی نو زه یو فنکشن استعمالوم او تل کوم چې پروډکټ صحیح شو او په دې کې به زموږ ټول ډاټا لدی نه راوځي او د پروډکټ ته راځي نو که راشم کنسول ته ډاټ لوګ او په کنسول ډاټ لوګ کې تاسو د پروډکټ او خمه نو په پروډکټ کې به تاسو ګورئ چې دلته موږ سره دا کوم ایلیمنټس موجود دي دا یو ابجیکټ بچات راځي دا یو ابجیکټ براوځي او دلته به دی پروډکټ ته ورکول کیږي دیتا او دا ما دلته په دا کنسول ډاټ لوګ کې اچول دا به موږ سره هلته په کنسول کې شو کیږي نو دا موږ سره فار ایچ لوپ دی دا چې فار ایچ لوپ to get data from array دا فار ایچ لوپ دی ډاټا موږ د اره څخه یو راوباسو نو اوس دا فنکشن به کال کوم نو دا بس دغه څه کاپی کړم لاندې براشي دلته به پیسټ کړم او ها دا به کاپی کړو پیسټ به کو او څنګه به واچو سیو به کو او دا فایل به خپل انډیکس کې چک کوم دلته به منشن کوم نو لاندې راځم او سکرپټ ټیکسټ سٹارټ کوم او src او په src کې به موږ سره راځي چې js فولډر دی او په دې کې موږ سره پروډکټس دي کله دا سیو کړم لاندې راځم دا انسپیکټ از تاسو کنسول کې دا شو کړم نو موږ سره چې کوم ډاټا ده هغه کنسول کې یو ابجیکټ راځي ګوره دا موږ سره یو ابجیکټ شو یو ابجیکټ موږ سره راوته دی ګوره دا جدا ابجیکټ دی موږ سره دا جدا ابجیکټ دی موږ سره دا ټول هغه پروډکټس دي او هر یو چې خلاص کې پدې ګوره موږ سره ډسکرپشن آی ډي ایمیجز نه هر یو ځای راوستل شي مثال که زم چې ماته ایمیج راکا یا زورته پرایس راکا یا ټایټل هر څه چوغاړم نو دا راځم خپل پروډکټس ته او زورته چې مثال د خبرې په دې پروډکټ کې زما چې په کار دی په دې کې زما ټایټل په کار دی نو زه ټایټل لیکم نو موږ ته ولته ټایټلز راکول کیږي که زورته لیکم چې مثال د خبرې ماته آی ډي راکا نو دا به ماته د پروډکټس آی ډي راکړي که زورته وایم چې ماته د دې مثال د خبرې ایمیج راکړو دا به ماته ایمیجز راکوي نو ټول ډاټا موږ سره په دې کې راغله او دا ټول ډاټا به موږ چیرته اچو کوم کارت چې موږ کریټ کړی هغه کې اچو نو دا کوم کارت چې موږ کریټ کړی دلته ما خالی او ویریبل واخستو او دغه ویریبل به راخلم په دې کې چې څه موجود وي هغه سره به نور یو ځای کېږي دلته او دا وځه د خپل بیکټیک علامه اخلم او په دې کې به خپل هغه کارت د ایچ ټی ام ایل نه راوړم دلته به پیسټ کوم او دنه به یو پروډکټ راوځي دته په ورکول کې په دې کې به چول کې جمع کیږي او دا بیا موږ چک کوو دا به موږ راخلو دلته راځو دا کار زموږ چرته موجود په دې کې نو زه بیا دا دغه څه کاپی کوم او دلته راځم دا ټارګټ کوم دی لوپ نه دی باندې ټارګټ parent and append cards نو دلته بس شي کوم دا چې کوم سره ماوس کاپی کوم لیکم چې document dot query selector او query selector کې ته چې موږ سره کلاس په دینوم دی او د inner html چې دی هغه مساوي کېږي له چا سره له کارت سره
کارډز نه کارډ. نو دا کارډ به چاته ورکړي؟ دا به دې ته ورکول کېږي. او ډیټا به ورته کوم ځای نه راځي؟ ډیټا به ورته دلته جاوا سکرپټ نه راځي. او هلته به زه راشم انډکس ته، د انډکس ته راتلو نه وروسته به زه راشم دا کارډ به دغسې راواخلم، داسې به یې راواخلم، دې ځای نه به یې مکمل کټ کوم زه، ځکه دا خو زه نه غواړم دلته، دا موږ سره جاوا سکرپټ راولي. نو دلته راځم پروډکټس ته، پروډکټس کې به دلته زه دا پیسټ کړم، او پیسټ کول نو وروسته د دې کوم انډیشن دی هغه به زه لږ برابر کړم، دغسې به انډنټ کړم او دا دوه ټول به انتخاب کړم، لږ به یې دغسې برابر کړم. نو اوس که زه راشم او دلته وګورو، نو ګوره زما ټول پروډکټس چې دی هغه راواخیستل شو، زما چې څونه پروډکټس وو هغه راواخیستل شو، دلته موږ سره په دې صفحه کې شو. اوس دا ټول سم یو رقم ته یو رقم ته ولې؟ ځکه موږ صرف لوپ چلولی دی، تر اوسه موږ نه دي ویلي چې نوم او ایمیج دا شیان دې ورسره راشي. نو یوازې زموږ لوپ چلېدلی تر اوسه، په لوپ کې موږ سره بس ټوله ډیټا راویستل شو، دلته موږ سره شو کړی شو. نو اوس زه راځم، لومړی زموږ څه پکار دی؟ لومړی زموږ ایمیج بدلول دي. نو د دې ایمیج په ځای به څه کوم؟ دا لرې کوم. دلته به زه اخلم خپل د A6 چې کوم سټرینګ فارمیټینګ دی هغه به راخلم، او په دې کې ورته وایم چې دا کوم موږ سره پروډکټ دی، دا چې ما ته لوپ راکوي، په دې کې زما IMG پکار ده. نو ګوره د ټولو عکسونه به دلته موږ سره بدل شي، عکسونه موږ سره د ټولو بدل شو. بل چې دی زموږ څه پکار دی؟ نو دلته موږ سره د دې ټایټل پکار دی، دا لرې کوم، او ورته وایم چې موږ ته چې راکړه دا چې کوم موږ سره پروډکټ دی، د دې پروډکټ ما ته چې راکړه ټایټل راکړه، پروډکټ د دې ما ته ټایټل راکړه. نو اوس به موږ سره ټول ټایټل راځي دلته. نو ګوره اعتداس، نیک، پوما، انیتا، برانډ بلیک، دا ټول موږ سره راغله، دا ما ګوګل نه راخیستي دي، سرچ کړي مې دي، او برانډز داسې ما ځان نه لیکلي دي، دا برانډونه شته دي، دا ریلیټډ نه دي، بس عکسونه مې راخیستي وو، دا برانډ مې ورله ځان نه لیکلی. او دا چې کوم قیمت دی، نو قیمت به زه راوالم، ورته به وایم چې موږ سره کوم پروډکټ دی، په دې پروډکټ کې چې کوم موږ سره پرایس دی دا موږ ته شو کړه. نو فی الحال موږ سره یوازې پرایس شو کړي، نو دې سره د ډالر علامه لګو، نو دلته راځو او خپله ډالر علامه اچو، نو دا موږ سره د ډالر علامه هم راشي، دا 98 دی، یا ډالرونه یا افغاني علامه اچو، نو د دې چې FN افغاني شو موږ سره، نو دا موږ سره دومره افغاني شو، دومره افغاني شو. دا تاسو کولی شئ، بیا به ریټونه لږ زره پورته کوئ، ځکه ډالر او افغاني فرق لري. او دلته چې کوم ډسکرپشن دی، نو زه دا لرې کومه، دا څه شو دلته بره راته راشي ډسکرپشن مونږ دا یو ورچو. نو دلته زه راځم هغه لرې کوم، د هغه په ځای زه خپل ډسکرپشن اچوم، نو دا دغسې لرې کړه، لرې کول نور سره راشه، خپل فارمټ ولیکه، پروډکټ، او په پروډکټ کې مونږ سره چې ډسکرپشن راکړه، نو سیو یې کړه، نو ټول ته به ډسکرپشن هم راشي. او لاست کې مونږ سره بټنز دي، صحیح ده. نو بټنز کو زموږ څه ضرورت نشته چې موږ بټنز ته دا شیان راوړو. نو په الحال زموږ دغه کار دی چې موږ څنګه کولی شو دا ډیزاین وکړو، موږ سره دا ډیټا موږ څنګه کولی شو جاوا سکرپټ په واسطه هغه راوباسو، دلته شو کړو. نو دا زموږ د پروډکټ د شو کولو هغه طریقه وه، او زموږ د ډیزاین طریقه وه. نو دلته یو څه ډیزاین کې خبرې لا پاتې دي، هغه به زه اوس جوړوم. یوه خبره دا ده چې په یو وارې په صفحه کې زه چې دی 4 پروډکټه شو کول غواړم، د موږ سره 15 شو کېږي، دا ځکه چې د دې کوم ویډ ما ټاکلی هغه ما کم ټاکلی، نو هغه به زه جوړ کړم. برابر راشم دلته ګورئ، دلته به زه راشم، لږ نور هم بره دا دی، دلته چې ما کوم فلکس بیس ورکړی 250 دی، زه به دا کړم 300. نو دا به څه شي په صفحه کې به په یو وارې ګوره 4 عکسونه دلته موږ سره راغله. او بله خبره دا ده موږ سره چې دا څه شیان د باید جسټیفای سنټر ته وي، یا سپیس بټوین موږ لګولی شو، دلته به راشو، دا چې کوم ما فلکس ریپ لګولی لیکم چې جسټیفای او جسټیفای کنټینټ نور څه سپیس ایونلی ورته لګوم، نو ایونلی به خپله کې د سپیسز لري، نو ټوله صفحه به ونیسي. او یا موږ داسې کولی شو ډایرکټ ورته ولیکو چې دا زما چې کوم پروډکټ دی هغه سنټر ته راولم، نو ټول پروډکټ به سنټر ته راشي په دې طریقه. نو دا شو موږ سره. ها، او دې نه علاوه ما تاسو ته وي د دې به موږ څه چک کوو، د دې چې کوم موږ سره ریسپانسیونس دی هغه اوس چې کوو، نو اوس به موږ له پته لګي چې څه مسله ده او څنګه باید حل کړو. نو زه به دا دغسې کړم، او دلته به زه راشم، لږ به دا زوم کړم دغسې. بس نور څه مشکل نشته. لومړی دې سرچ ته راځو، سرچ کله خرابېږي، نو دلته راځم، کومه خبره چې ده خبره، نو یوازې سرچ نه ټوله خبره چې زه جوړول غواړم کله، زه لږ نور هم ښه کېږم دلته، سرچ موږ سره 600، بس زه راځم 620 کې یو کیوري لیکم، دا سرچ به مې اصلاح شي موږ سره، او زموږ چې دا کوم عکسونه دا کارډز دي دا به مې اصلاح کوم. نو زه به راځم او ټولو نه لاندې راځم، دلته راځم میډیا کیوري لیکم چې @media
او دا د میډیا سره لپاره لیکم سکرین لپاره لیکم ځکه موږ میډیا ار سره لپاره لیکلی شو مختلف اپشنونه موږ لرو and دلته چې کوم موږ سره میکسیمم بیت دی هغه بسونه وي هغه به 600 پکسل وي مطلب دینه چې کمیږي نو چینجز به راځي څه چینجز به راځي لمړی راځم سرچ سیکشن ته به سرچ سیکشن کې زه راځم سرچ ګروپ ته او دا سرچ ګروپ دغسې زه راخلم مثلا د بس دا سرچ ګروپ راخلم او راځم ډاون او دلته پیسټ کوم په دې میډیا کې وري کې دننه پیسټ کوم او پیسټ کول نور سره دغه برابر بیا چې دې زه ټم چې کله شپږ سوه شلو نه ښکته شو نو دې چې کوم سایز دی هغه بیا ته 100% کا نو اوس ګوره دا موږ سره 100% شو 100% صحیح نه دا به 90 کومه زه نو 90% به اوس صحیح وي او 90% هم صحیح نه اتیا به یې کړو او اتیا سره به دا موږ سره صحیح شي اوس صحیح شو نو اوس به موږ دې نه بغیر به داسې وي خو چې کله شپږ سوه شل ته ورسېږو نو دا به د موږ سره 100% شي او چې کله 100% شي نو بیا به موږ سره مسله وي مسله نوره نشته صرف دا بټن لاندې ښکته کړي نو مشکل نشته اسانه ده سرچ ګروپ ته به موږ ولیکو چې ستا سرچ ګروپ دی که نه سرچ ګروپ ته به زه راشم همدغه سرچ ګروپ کې موږ سره دوه شیانه موجود دي زه به راشم خپل HTML ته سرچ ګروپ به وګورم زه نو سرچ ګروپ کې موږ سره یو بټن دی یو انپټ دی نو همدغه سرچ ګروپ ته بیا زه لیکم ډسپلی فلیکس دا موږ سره بیرته جوړ شي نو دا موږ سره بیرته جوړ دا چې زونه کومه دا موږ سره مشکل نور نه ورکوي صحیح ده او بله خبره دا ده چې دا سرچ ګروپ ته به زه وایم چې ته مارجن واخله او مارجن چې دی رایټ طرف ته واله او څونه به والي 10 پکسله به والي تر څو کارت نه لږ باید جدا اوسي همیشه نو دا اوس چې موږ سره څونه کمیږي که زه راشم یو موبایل سایز مثال ګلیکسي نوټ 3 نو دا به موږ سره په دې طریقې سره سرچ سیسټم راځي او دې نه علاوه دا زموږ چې کوم دا خپله د باندې دا پیډینګ موږ ورکړی دی دا هم زیات دی 40 پکسله نو زه به راشم دلته بره مین ریپر ته او مین ریپر ته دلته ما لیکلی دی څونه مین ریپر د 40 پکسله نو دا کمومه دا چې کله 600 نه کمیږي نو دا پیډینګ دې کم شي نو دا زه راځم او ورته وایم چې کله دا کمیږي 600 نه دا چې کوم پیډینګ دی دا دې شي مثال خبرې 10 پکسله نو دا به موږ سره دغسې 10 پکسله راشي دا به ډېره کمته شي نو اوس زموږ چې کوم کار دی هغه نور څه مشکل نه دی هر څه موږ سره تیار دی چې هر سټایل ته موږ واړو نو دا به موږ سره هماغسې ښایسته کار کوي اوس مشکل به پکې نور نه وي ها اوس مسله څه ده مسله به دا وي چې 660 پکسل ته به زه راشم نو په 660 پکسلو کې به زمونږ دا دف چې ده دا کارډ نو د دې کارډ چې کوم سټایل دی دا د موږ سره فل 100% شي نو دلته موږ لګولی که نه 300 پکسل د موږ لګولی نو زه به دا دغسې کاپي کړم او کاپي کول نه وروسته به چرته راځم لازم ټولو نه لاندې او دلته راځم میډیا کیوري کې دلته پیسټ کوم او ورته وایم چې ته به څه وکړې دا به زه انډن کړم او دې نه هم دا شیان لري کوم ډسپلی ته هم ضرورت ښه دا خو موږ اوس وکړو صحیح شول صحیح ده او دلته راځم څه ورته وایم دا چې زمونږ کوم کارډ د بیکګراوند کلر خو صحیح ده پیډینګ هم صحیح ده او دا چې کوم موږ 300 پکسل ورکړ دا به زه کړم 100% نو دا چې کله 660 نه کمیږي دا مکمل څو شي موږ سره دا موږ سره 100% شي دغسې او بیا چې څونه کمو نو موږ سره بس مشکل نه راځي بس فل صفحه به دې نیولې وي نو دا موږ سره په دې شکل راشي نو ریسپانسیونس هم زموږ د دې ویب سایټ برقرار دی او نور څه مشکل پکې نه وینم زه نو دا زموږ ریسپانسیو شو دا خو د دې یوه برخه شوه چې موږ کریټ کړه اوس چې کله په دغه کارډ باندې څوک کلیک کوي په دې کارډ نو بیا به هغه له دلته موږ سره یو کارډ خلاصېږي چې کوم پروډکټس دې په دې کارډ کې اډ کړي هغه به ورله شو کېږي نو د هغه لپاره زه راځم HTML ته او HTML ته راتلو نه وروسته دلته چې کوم کارډ موږ سره راځي دلته به زه یو کمنټ صرف اچوم چې زما یاد وي render data from javascript او دې نه ټولو نه لاندې دلته زه یو بل د اخرم لیکم چې کارډ او کارډ ته لیکم چې div او div کې لیکم چې دا زموږ کارډ دی په دې کارډ کې موږ سره درې شیان دي div او کارډ header او دا به موږ سره هیډر وي کاپي پیسټ د دې به موږ سره فوټر هم وي باډي به وي موږ سره بیا او باډي نور څه به زموږ فوټر وي ها نو دلته د هیډر کې موږ سره دوه شیان راځي یو خو به موږ سره H3 وي په H3 کې به لیکل شوي چې items in card یا کارډ ورته لیکم صرف خلاص product card دا به لیکو یو به دا وي موږ سره
او بل به دلته یو سپین اخلم او په دې سپین کې به موږ سره یو آیکن موجودي نو زه راځم دلته فنټ او سم ته راځم او په فنټ او سم کې ورته لیکم چې موږ ته دغسې کلوز راکړه. لاندې راځو دغسې کلوز زما په کار دی دا به زه راواخلم کاپي به یې کړم دلته به راشم پیسټ به یې کړم. نو په هیډر کې موږ سره دا دوه شیان راځي دا زموږ د کارډ هیډر دی دلته به درله کمنټ کېږدم چې کارډ هیډر او کارډ هیډر نه لاندې به موږ سره چې وي کارډ باډي به وي او کارډ باډي نه لاندې به موږ سره کارډ فوټر وي دا خو موږ ته پته ده بس یوازې کمنټ اچول پاتې ده فوټر. نو کارډ باډي کې بیا موږ سره څه راځي کارډ باډي کې موږ سره درې شیان راځي. نو زه یو دفعه خلم او دې ته لیکم چې کارډ آیټمز. په دې آیټمز کې درې برخې دي یو چې دی د کارډ آیټمز هیډر به وي موږ سره صحیح شو یا په دې کې به زه ورته لیکم او بس هیډر ورته لیکم بس نه کارډ آیټم تم به لیکم چې لومړی به تمنیل شو کېږي هغه نه وروسته به د دې چې کوانټیټي څونه یې کمول او ډېرولو لپاره کوانټیټي به شو کېږي او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکشن شو کېږي اکشن موږ سره ډیلیټ بټن وي پکې که نه نو دا به راشي. په دې کې دننه چې دا نو موږ سره به څه وي په دې کې دننه به زه یو دب واخلم او ورته به لیکم چې آیټم تم او په دې آیټم تم کې به ایمیج راځي موږ سره په ایمیج کې زه ورته وایم چې ایمیجز په نوم فولډر دی او دې کې به موږ سره 1.jpg ته ورشي. نو په دې هیډر کې به موږ سره چې راځي یوازې به موږ سره ایمیج راځي هیډر خو موږ او په دې دننه کارډ آیټمز کې به موږ سره دا شی راځي او دې کوانټیټي کې به موږ سره څه شیان راځي لومړی چې کوم یو شی دی هغه به پلس راځي سپین به اخلم په دې کې به موږ پلس ورکوو نو دلته راځم ورته لیکم چې پلس آیکن زما په کار دی یعنی انکریمنټ لپاره نو پلس لیکم ورته پلس دا آیکن زما په کار دی او دا بیا پیسټ کړم او همدغه دلته لاندې راځم بل سپین اخلم په دې کې زما ماینس په کار دی چې کمولو لپاره وي دا زموږ ماینس دا پیسټ کوم او دې کې دننه به زموږ یو انپوټ راځي او د انپوټ چې کوم ټایپ دی هغه به موږ سره نمبر وي نور به څه نه وي او لاندې چې زموږ کومه باډي ده ښه اکشن ده کوانټیټي نه وروسته به موږ سره چې وي اکشن به وي نو اکشن کې یوازې موږ سره څه شی راځي موږ سره به یوازې یو سپین راځي او په دغه سپین کې به موږ سره یو آیکن وي د ډیلیټ بټن چې کله په دې کې لیکو نو زموږ چې کوم کارډ کې موږ کومه ډیټا اچولې ده هغه به ډیلیټ کېږي سیو دی. نو اوس که زه راشم نو لاندې راشم دا به موږ سره دې رقم ته راغلی وي. د دې سټایل لپاره به زه دا کارډ راواخلم کارډ به مې څخه کاپي کړم کاپي کول نو وروسته به زه راشم سټایل ته او سټایل ته به راشم دې میډیا کیوري نه به راته او دا ورله پیسټ کړم ورته به ولیکم د دې چې کوم موږ سره پوزیشن دی هغه به موږ سره فکسډ وي او ټاپ نه به موږ سره چې دی دا موږ سره 0 وي صحیح ده او لفت نه به هم موږ سره دا 0 وي صحیح شو د دې چې کوم موږ سره ویډ دی هغه به موږ سره 300 پکسله وي د دې چې کوم موږ سره هایټ دی هغه به موږ سره 100 ویو ایچ وي نو دا موږ سره راشي او چې کوم موږ سره بیک ګراوند کلر دی نو بیک ګراوند کلر به موږ سره ویریبل او ویریبل چې دی هغه به موږ سره ګرای دغسې سیو یې کړو نو په الحال خو موږ ته څه دا دې خوا ته لیفټ نه رایټ طرف ته زموږ راوړلو نو ما لیفټ دغه ولیکو لیفټ ما زیرو لیکه زه به رایټ طرف ته زیرو ولیکم دا دې طرف ته موږ سره راغی نو دا زموږ په دې رقم دا کارډ دی او دا چې کوم 300 دا به کوم 400 نو دا موږ سره زموږ کارډ دی ښه اوس کول څه دي 300 به صحیح وي ډېر وخت نه دی پکار دی اوس کول څه دي سټایل ورکول دي نو زه راځم په دې کارډ کې دننه تاسو راشئ موږ سره کارډ هیډر دی دا وګورئ دا کارډ هیډر راخلم په دې کې دوه شیان دي نو لومړی زه دا راخلم راځم سټایل ته ټایم چې په دې کې موږ سره کوم کارډ هیډر دی دا به راوالي د دې چې کوم ډسپلی دی هغه به تکې فلکس نو دواړه به مخامخ راشي بیک ګراوند کلر جسټیفای کنټینټ چې هغه به سپیس بټوین وي او بیک ګراوند کلر چې دی هغه به موږ سره اټچمنټ نه بیک ګراوند کلر به موږ سره ویریبل به موږ سره ریډ وي کلر به موږ سره وایټ وي سیو به کړو نو دا به موږ سره دلته بر وګوره دې رقم ته راځي
پیډینګ بورډ لور کو نو ته راځم ما پیډینګ بورډ لور کوم هر طرف نه 15 پکسله نو اوس دا موږ سره په دې شکل راغی پروډکټ کارت او دا او په دې کې دنه چې دا کوم ما سپین اخسته نو راځم په دې کارت کې دنه چې کوم سره کارت هیډر دی او په دې کې دنه چې کوم سره سپین دی دې چې کوم کارسر دی هغه د موږ سره پوینټر وي چې کله راځم د موږ سره پوینټر وي او دینه علاوه د چې کوم سره فنټ سایز دی هغه د موږ سره 1.8 am وي ډیر زیات شو 5 نو دا موږ سره ډیر کم شو اوس راځو په دې کې دنه موږ سره څه دي نو کارت باډي دا کارت باډي کې د موږ سره آیټمز دي کنه نو دا آیټمز باید موږ سره په دې آیټمز کې بیا موږ سره یو 2 3 الیمنټس دي نو کارت باډي کې موږ سره کارت آیټمز یو کارت آیټم به موږ ډسپلی فلیکس کوو نو زه راځم دلته او ته ما چې کا کارت باډي او کارت باډي کې موږ سره کارت آیټمز او دا به ډسپلی فلیکس کې تر څو رو شکل کې راشي نو ډسپلی فلیکس دا به رو شکل کې راشي جسټیفای کنټینټ سپیس بټوین به راشي دا به موږ سره په دې شکل په حال راځي او چې کوم بیک ګراوند کلر دی نو هغه به وایټ راشي نو څو دا عکس ډیر زیات غړ دی تاسو له پته نه لګي نو زه اوس اصلاح کوم تاسو له معلومات وشي نو په دې آیټمز کې دنه په دې آیټمز کې دنه دلته راشه تاسو دې کې موږ سره کارت تم دی او کارت تم کې د آیټم تم راخلم دا به زرا واخلم او لبردم چې په دې کې د تبور کې چې ویټ بیسونه دي 8 پکسله هایټ بیسونه وي هایټ به هم مثال خبري 8 پکسله 8 پکسله به وي صحیح شو د کوم اوورفلو دا هغه به موږ سره هډن وي سیو کرا شو وګوره نو دا اصل کې ما په دې طریقې سره وکړم او د تما جسټیفای بټوین کو نزل کوم الاین آیټم سنټر نو دا موږ سره سنټر کې دا عکس شته خو سپین دی نه کارو چې د لخم نو دا به دا تم بیا کاپی کړم او دا بیا پیسټ کړم او د ولیوم چې په دې کې کوم آی ام جی دا چې کوم ویډ دی هغه د موږ سره 100% راشي object height چې دی هغه د 8 پکسل وي او object fit چې دی object position چې دی سنټر دی وي کله نه سنټر برابر او object fit چې دی هغه به کفر وي ځای وکړه نو دا زمونږ آیټم او دلته به زمونږ انپټ وي انکریمنٹ ټو ډیکریمنٹ او زمونږ خبره دا شو نو زه اوس راځم وخت نه ځای کوم کارت ان کوانټیټي ته راځم نو کارت کوانټیټي کې دنه موږ سره 3 شانه دي نو زه راځم ته چې دا کوم سره کارت کوانټیټي دا او په دې کې دنه چې کوم سره لومړی انپټ د دې غم وکړه یا راځي لومړی چې موږ کوم سپینز دي د دې غم به وکړي او د دوه غم باندې څه وکړي چې دا کوم سپین ما سپین اخیستي دا غلط کار کړی زه خیر مشکل نشته ما چې کوم سپین دي دا چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه ویریبل په موږ سره ماینس وي او د دې کوم سره په ډسپلی به موږ سره ان لین بلاک وي د دې کوم سره پیډینګ د ټاپ او باټم به 0 وي لیفت رائټ به موږ سره 5 پکسلز وي او دلته به موږ سره کلر وسیله نو دا به موږ سره په دې شکل راځي او چې کله موږ کارسر وړو کارسر به موږ سره پوینټر وي نو دا دې رقم ته شو سره او دې کې دنه چې کوم سره انپټ ده نو زه به دا راوختم دلته به پیسټ په دې کې چې کوم سره انپټ ده او د انپټ چې کوم سره ریډ ده ډیر نه ده زموږ په کار بیا پکسله کنه پاس ده نو دا موږ انپټ ده خو انپټ ته بارډر په کار نو بارډر ورکوم بارډر نو ورکوم هغه باکس شیډو ورکو او باکس شیډو چې 0 15 پکسله ویریبل موږ سره نو دا شو او لږ ورته بارډر هم ورکو تر څو خو معلوم شي نو بارډر او 1 pixel solid variable موږ سره هم دا وایي نو دا زمونږه دلته بای ډیفالت په پدې کې 0 لیکل شوی کنه نو زه راځم او لیکم چې ویلیو به زموږ چې وي هغه موږ سره 0 وي دا دی شو او یو شی پاتې نو د انپټ ته چې ورکو پیډینګ به چې وي ټاپ او باټم به 0 وي او لیفت رائټ چې دی هغه به 3 پکسل وي او ټیکسټ الاین چې دی هغه به سنټر وي نو دا به موږ سره سنټر ته راشي صحیح شو نو دا زموږ کارت چل جوړ شو او دا مکمل چې کوم دا موږ سره کارت باډي دا مکمل کارت باډي ته راځم نو د کارت باډي ته بځلي کوم چې باکس شیډو 0 او 0 او 15 پکسل ویریبل او ویریبل د شپږ سوا سه به کړم
نو دا موږ سره په دې شکل دلته راشي. نو دا موږ سره دلته راغی. اوس که زه د ډیلیټ بټن ته کار کوو او دې مکمل باډي ته چې ده زه لږ ذره دغه ورکوم کارډ باډي او کارډ باډي کې موږ سره آیټمز دي که نه. زه دلته راشم وګورم کارډ باډي کې بیا موږ سره کارډ آیټمز دي. صحیح ده. نو زه مکمل د کارډ آیټمز ته چې ده دا پروډکټ بدل کوم. فلحال نو ضرورت نشته ورته مخکې بیا ګورو. نو پیډینګ او پیډینګ چې دی لفټ رایټ ټاپ او باټم 0 او لفټ رایټ چې دی هغه به موږ سره 15 پکسله وي. چک کوو سیو دا به موږ سره څه قسم راځي دې رقم ته به راځي. او دا چې کوم موږ سره بټن ده د ډیلیټ لپاره او ډیلیټ بټن موږ سره چېرته ده اکشن کې دننه ده. دا وګوره موږ سره کارډ ایټم اکشن دی. دا به زه راواخلم دغسې او هلته به راشم سټایل ته او سټایل کې به ورته وایم چې دا او دې کې به وایم چې وکړه په دې کې موږ سره سپین دی او دې سپین ته به څه وکړي د ورکې بیکګراونډ کلر بیکګراونډ به ویریبل به موږ سره ریډ وي او کلر چې دی نو کلر به موږ سره ویریبل هغه به موږ سره وایټ وي. او دې چې کوم سره پیډینګ دی ټاپ او باټم 0 لیفټ رایټ 5 پکسلز. نو دا زموږ بټن دا چې کله موږ کرسر نو کرسر به موږ سره پوینټر وي. اوس که زه همدغه کاپي پیسټ کوم که نه دا چې کوم موږ سره کارډ آیټم دی دا مکمل پیسټ کړم سیو کړم نو دا موږ سره په دې شکل راځي. دا کارډ آیټمز ته باټم ته ضرورت دی مارجن. نو کارډ آیټمز ته راځم لیکم چې مارجن او مارجن چې دی باټم او باټم چې دی هغه پلس پکسل. نو دا هغسې نو اوس به کارډ کې د آیټمز اټو هغه به موږ سره دې ساحه کې راځي. نو دا زموږ د کارډ چې کوم ډیزاین دی هغه په دې طریقه ده چې موږ څنګه کولی شو دغسې یو ډیزاین وکړو. نو جاوا سکرپټ باندې څنګه ډیټا راویستی شو. فلحال به زه دا ډسپلی نن کړم. نو دلته راځم دا چې کوم سره کارډ دی ډسپلی نن ځکه په دې کې کار له خیره سره بل کلاس کې کوو. نو دا زموږ په دې رقم ډیزاین شو. او بیا چې کله موږ په دې کارډ کلیک کوو نو موږ سره به دا شو کېږي. چې کله بیا موږ په دې کارډ کلیک کوو په دې نو دا به موږ سره شو کېږي او په دې کې څومره پروډکټس هغه به موږ سره شو کېږي. نو دا و زموږ د ډیزاین او ډیزاین سره سره چې موږ پروډکټ څنګه جاوا سکرپټ باندې ښیو مخکې به له خیره سره نور چې کوم کارونه پاتې هغه به مخته وړو.